قدرمنو په ښځینه سندرغاړو کې یو نامتو نوم د کندي کوچۍ دی. کندي کوچۍ په خپله چې د پښتو سندرو دنیا ته راغلې ده، نو په داسې نامه راغلې ده چې کندي کوچۍ د دې نوم نه دی. چې کله سندرې پیلوي نو دا نوم د سندرو والا یا د کیسټانو د زمانې والا یا د یو چا دپاره چې دا کیسټ ډکوي دغه دا نوم ورباندې ایښی و. د دې اصل نوم چې و هغه کندي کوچۍ نه و، د دې اصل نوم کلثوم و چې افغانان ګلثوم ورته وایي. دغه کلثوم چې د خپل ژوند په کوچیاني لباس کې پیلوي یا ورازي دا سندرو ته، نو د سندرو والا چې چاته ریکارډینګ کوي د هغو د کوچۍ خیال پر سوی دی او بیا دا نوم ورکړل سوی دی. او د دې انداز هم داسې کوچیانه سبک سندرې وې چې هره سندره به دې ویل هغه داسې د کوچیانو په انداز کې وه، او بل دا و چې د دریا سره به ویلې اکثره سندرې. نو دا انداز چې و دا داسې و لکه د واده نجونه چې پر یو ځای سره کښېني خپلې سندرې سره وایي، د واده بدلې وایي، د شادۍ بدلې وایي. اوس د کندي کوچۍ د سندرو دغه سفر چې دی دا چې کله پیل کیږي نو دا مسافره وي، په خپل وطن کې نه وي. د دې اصل ټاټوبی چې دی هغه کندهار دی. په کندهار کې په ارغنداو ولسوالۍ کې په ناګهان نومي سیمه کې دا زوکړې وه. زموږ یو لیکوال دی سید احمد کانې صاحب، هغه په خپل تیسیس کې د دې د زوکړې کال چې دی 1455 لمریز کال راوړی دی چې زموږ له حسابه 1976 جوړیږي. داسې لیکوالان هم شته چې د دې ژوندلیک یې 1444 ښوولی دی چې زموږ له حسابه 1965 جوړیږي. نو داسې 11 کاله توپیر لري د دې د زوکړې په کال کې هم شته. غرض دا چې کله دا په ارغنداو کې خپل ژوند پیلوي 14 یا 15 کلنه وي، دا د هلته وي، بیا د افغانستان پیښې پیل سي، حالات خراب سي، نو دا له کندهاره څخه کوټې ته را ځي، هجرت کوي، کډه را کوي، په کوټه کې استوګنه کیږي. نو په دې زمانه کې ویل کیږي چې 1980 دا دغه کال وي، دا د هلته پاته سي. اوس نو که واقعي هم دا د 1965 یا کال وي نو بیا خو ډېر عمر جوړیږي، 14 کال، او که 86 سي بیا خو ګه سره د 5 کلو یا 6 کلو عمر جوړیږي. نو دا امکان نه لري، شاید لږ شاته وي د دې زوکړه دا د 1965 اویا کلیزه چې ده دا بې برابره وي. غرض دا چې د دې د زوکړې کال هم چې دی هغه تر څېړنې لاندې راوستل پکار دي. په کامل کوزۍ ده زده کړې نه دي کړي، خو لیک لوست کولی سي، او په ژبو کې هم دا پښتو یې ویلی سوه، اردو یې ویلی سوه، د دې له وینا چې هزارګي او دري هم ویلی سوه، او په دې ټولو ژبو کې سندرې هم ویلې وې. د فارسي غږ بیا تر هر چا زیاتې ویلې وې چې په دا نورو ژبو کې له پښتو په ایسته د دې له خولې چې 11 کیسټه مې د فارسي غم ډک کړي دي. نو اندازه وکړئ د پښتو سندرې خو بیخي ډېرې دي. کانې صاحب چې دی د کیسټونو کم شمېر راوړی دی، نو دا بیخي ډېر دی چې دومره کیسټونه دی ویلي دي چې سړی حیرانوي. غرض دا چې بې لیکه بې لوسته ژوند کوي، خو په لیک لوست باندې پوهېدل یا څه ناڅه زده کړه کړې ده غیر رسمي، بیا یې لیک ویلی هم سو، شای لیکلی به هم سي. له کوټې څخه بیا د دې د دا هجرت شپې چې دي دا کراچۍ ته بدلېږي، دورې استوګنه پاتېږي په کراچۍ کې. نو د دغه سفر په دوران کې کندي کوچۍ د خپلو سندرو ابتدا کوي، او په سندرو کې د دې انداز داسې وي چې بس سړی حیرانوي. له دریا سره دا سندرې وایي او شهرت یې په برخه کیږي. نو د سندرو د ابتدا کال یې 1992 دی. تر دغه حاله ویل کیږي چې دی په دغه کال واده کړی و، یا تر دې له مخه بیا یې سندرې پیل کړي وې. د لمریز کال حساب چې دی 1401 جوړیږي. نو دا سندرې د پردې شاته وایي، چا لیدلې نه ده. نو د دې خپل حالات داسې دي چې په کلي کې په هغه روایتي د نجونو په بیان کې په یو واده او شادۍ پر موقع باندې به ما سندرې ویلې، نو 6 کلنه وم، د دریا سندرې به مو ویلې. نو نورو همزولو به زما غږ ډېر خوښاوه. بس د دغه جور څخه به یا له دغه وجې څخه
د دې شهرت پیل کیږي، یو بل ته دا خبره کیږي د دې ښه غږ دی، او د دې دومره پراخ غږ و دومره غټ غږ یې و چې ډېر هغه تاثیر یې درلودی. هغه په انګریزي کې چې هال ورته وایي، غټه خونه، غټه حجره، په دې کې چې یو غږ ډېر خورېږي د آډیشن له لارې، دا ډېر پراخ غږ وي او ډېره معنا لري. او دا غږ چې کله د ریکارډینګ و آلاتو ته مخامخ سي نو دا ډېر صفا تروزي. نو د ریډیو په اصولونو کې یو اصول دا هم وي چې د آډیشن له لارې چې به د چا اواز ډېر پراخ او داسې ازانګه به یې کوله، په اردو کې چې ګونج ورته وایي، چا غږ ګونج یا ازانګه کوله، هغه به کامیاب و، هم د ریډیو د یو کمپیر او انانسور په توګه، هم د ټي وي دپاره، هم د سندرغاړي په توګه. نو دغه خوبۍ او کوالټۍ د دې په غږ کې موجودې وې. نو دا وایي چې د 1401 لمریز کال 1902 وي له واده پس مې وایي سندرې پیل کړې. نو اوس د سندرو ابتدا چې دی هغه د کوچنیوالي له 6 کلنۍ راواخې، بیا له واده پس چې دا سندرې وایي نو د کیسټونو زمانه یې پر کیسټ باندې کندي کوچي ولیکل سي، هغه دونې مشهوره سي چې سړی حیرانوي، او سره سره مې لاسونه تورې سترګې مې، شنه شنه مې خالونه تورې سترګې مې. دا سندره وایي ما لومړی ځل ویلې وه. نو سټایل او سبک چې وي هغه کوچی وي، خلک یې خوښوي. اکثره اولسي سندرې له دریا سره وایي. نو د دغې کندي کوچۍ دا سلسله چې کله دا پیل کړي، بیا ډېر ناوخته د شمشاد ټلویزیون و پردې ته راځي او باقاعده په خپل رنګ کې خپله سندره وایي. د دې چې کومې جامې په غاړه وي نو هغه هم د کوچیانو په شان ښه پښتني جامه، ښه پښتني کلچر یې له ځانه سره داسې خوندي کړی چې له لرې سړی پیژني، او هر څه چې دي هغه سړی سنجولی سي چې واقعي هم دې چې کوم نوم وځان ته خوښ کړی دی یا بل چا ور خوښ کړی دی هغه پکې ښکاره دی، ښکاره پکې ولاړ دی، او د خپل کلچر او د خپل کلتور محافظه ده. نو کندي کوچۍ چې کوم واده کړی دی له هغه څخه 15 اولاد او 15 اولادو کې 2 لوڼه، 3 زامن دې لرل. د 1499 لمریز کال د تلې لومړنی تاریخ وي، ناجوړه وي. دا یاد لرئ ته په 2020 کې د سپتمبر 22 تاریخ وي، دا په حق رسیږي په کابل کې. یوه خبره له ما څخه په میان کې یې رسوه، 1401 لمریز کال چې وي یعنې 2012 نو دا بیرته افغانستان ته ستنه سي، په کابل کې استوګنه سي. هلته بیا دا د ټي وي پر پردو باندې راسي، بېلابېلې مرکې چې دي هغه ریکارډ کړي، خپل ژوند لیکونه، خپلې پیښې، خپل حالات له خلکو سره شریکي. نو چیرې کندهار، چیرې کوټه، چیرې کراچۍ، چیرې بیرته کابل. نو دغه د ژوند سفر چې دی دا د پیښو او سخترو له جوره د پښتنو چې په برخه وي دا هم په دغه چکر کې پاته سوې ده. د سفر ژوند یې پیل کړی دی او تر پایه پورې دغه رنګه اخري څو کلونه 8 کاله دا په کابل کې تېروي. او د هلته ما درته وویل د 2020 کال د سپتمبر پر 22 تاریخه دا خپل پور پرې کوي، ناجوړه وي، او دومره عمر یې نه وي، 55 کاله عمر لري ټول. د هلته په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. نو دغه باب چې دی د دې په جسد باندې خو بند سي، خو د دې غږ، د دې ریکارډینګونه، د دې کیسټان، پیتې د آډیو له لارې، د ویډیو له لارې دا د پښتو فنون لطیفه برخه سو. دا په هیڅ رنګ نه ګاریږي تر څو پورې چې پښتانه او پښتو وي. د کندي کوچۍ غږ، اثري غږ دا به پکې موجود وي، د کندي کوچۍ سندرې به پکې موجودې وي، د کندي کوچۍ اولسي رنګ به پکې موجود وي. اوس نو د څېړنې لار بیا پکښې ده. موږ ژوند لیکونه زموږ د شخصیاتو، په عربي سي رجال ورته وایي، سړیان، خلک، نر که ښځه دواړه، د دغو موږ داسې انسایکلوپیډیایي نه لرو چې د هغو ژوند لیکونه پکې مرتب وي او موږ له هغه څخه خپل کار اخلو. نو دا کار به کوو، دا به راپورته کوو، د دغو ژوند لیکونه به مرتب کوو. دا هم د ژوند په یو څانګه کې خپل خدمت ترسره کوي. او د فنون لطیفه د سندرو لخوا چې کومه څانګه ده دا ډېره غني کوي. ما درته وویل کانې صاحب د کیسټونو شمېر بیخي ډېر ښوولی دی. ښایي د کمپوز تېروتنه وي نو 280-300 کیسټه ویل دا هم معمولی خبره نه ده، بیخي ډېر کیسټان یې ډک کړي دي. غرض دا بس دعا دغه ده چې کندي کوچۍ دی الله تعالی وبخښي. دغه کلثوم چې ده واقعي زموږ په میان کې نسته،
خو د پښتنو د ادبیاتو د پښتنو د فنون لطیفه په میان کې دا هیڅکله هم نه مري. دا به دغه رنګه ژوندی وي. د څېړنې لارې ورته ستا پر ژوند باندې پر خدماتو باندې باید چې ځوانان او پیغلې چې دي چې کوم لوستونکي دي هغه کار وکړي او د دې د ژوند ناڅرګند اړخونه هم موږ ته رابرسېره کړي.